السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو. نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم ستاسو ډېر خلکو ته ټلیفونان به راځي او ټلیفون چې راسي نو په موبایل کې هر څوک یې پورته کولی شي، که زنکی وي، که ښځه وي، که په کور وي، که بار وي، ته پخپله هم پورته کولی شي او راتلونکی ټلیفون بل څوک هم پورته کولی شي. مثلا تا ته زه ټلیفون در وکړم، ستا ټلیفون په کور له بل چا چې وي بل څوک یې هم پورته کولی شي، او که ته په دکان لا په چیرې په کمپنۍ کې چیرې کار کوې، که هر څوک وي تا ټلیفون پورته کولی شي. نو که غواړې چې ستا ټلیفون صرف ته پورته کړې او صرف ستا په ګوته پورته سي، نو دا ویډیو ډېره ضروري ده. دا ویډیو زه د دې لپاره نه جوړوم چې ډېر خلک وي په کور یې ټلیفون پرې ایښی لا پاته وي، نو کیدای شي وړوکی ماشوم لا څوک یې ټلیفون پورته کړي او د ده پرسنل خبرې ووځي. نو ملګرو دا ویډیو ډېره ضروري ده د پښتنو لپاره چې دا پښتانه له دغه شي چې خبر شي ځان. د دې لپاره یو اپلیکیشن ده، تاسو به ولاړ شئ پلی سټور ته او دلته به ولیکئ کاوچ ګرام. دا ما مخته هم لیکلی و کاوچ ګرام چې ده، دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. ما دلته رالیږلی ده، ما ته د انسټالېدا ضرورت نشته، زه به دلته لاړ شم او دلته به یې انسټال کړم. دا تاسو بس هلته سمپل را ډاونلوډ کړئ. ما دلته را ډاونلوډ کړی و او بیرته را چړنګ سوی و. نو ملګرو دا اپلیکیشن چې انسټال کړئ، یا د دې ستاسو طریقه در ښیم چې تاسو څرنګه خپل د راتلونکی ټلیفون کال چې تاسو ته راسي صرف او صرف تاسو یې پورته کوئ او بل څوک یې نشي پورته کولی، صرف او صرف ستاسو په ګوته به خلاصیږي. که ستاسو په ګوته کې د ګوتې سینسر وي بیا ډېره ښه ده، صرف ستاسو په ګوته به خلاصیږي. او که ستاسو په موبایل کې سینسر نه وي نو بیا به په هغه باندې خلاصیږي، په پاسورډ باندې. مثلا زه اوس درښیم چې دا خلاص کړئ کاوچ ګرام، بیا به دلته اون باندې کلیک کړئ او سیټینګ ته به تاسو لاړ شئ. سیټینګ ته چې لاړ شئ، دا زما اوفو موبایل ده، تاسو به دلته لاړ شئ، دلته به الاو وکړئ. تاسو که سمسنګ وي صرف الاو به راشي. ښه اوس دلته لیکلی دی چې ټلیفون ناسي ته کوم پاسورډ خوښوې. دلته چې ټلیفون زه غواړم چې ټلیفون ناسي او زه کال بټن آپشن باندې کلیک کړئ. صحیح ده، دا لږ مطلب اسان هم ده او ډېر مطلب خلکو ته بل وړ ښکارېږي. نو اوس دلته تاسو پاسورډ واچوئ، لکه دا نور کله چې پاسورډ اچوئ موبایل ته، دلته مثال یو دوري او بیا دوري. ما دا پاسورډ ور واچوو، دوم وارې بیا ور واچوئ دغه پاسورډ سیم. اوس یې تاسو در ښکاروي. صحیح ده، ستاسو ته ټلیفون راسي څرنګه به وي. دا مثلا اوس ما ته ټلیفون راځي، دا د ټلیفون په هغه باندې اوس چې زه بله خوا باندې وم ټلیفون نه پورته کېږي. ښه تاسو وینئ زه په هره خوا وم نه پورته کېږي، صرف په هغه خوا پورته کېږي چې کومه خوا باندې ما ته کوډ لګولی و، داسې او دغسې. صحیح شو. نو ملګرو دا وړ رقم ته ټلیفون پورته کېږي او تاسو ته اوس درښیم که ستاسو موبایل کې د ګوتې هغه وي نو دا ګوته باندې هم خلاصېږي. اوس که تاسو موبایل کې د ګوتې سینسر وي نو اوس په ګوته باندې تاسو درښیم ستاسو بیرته دلته سیټینګ ته لاړ شئ، انکمینګ کال ته او دلته لاړ شئ. اوس یې تاسو دلته اوس ګوتې ور ولګېدو، اوس تاسو ټلیفون ناسي. دا اوس مثال تاسو ټلیفون را روان ده، تاسو د ګوره زه سکرین ته بلکل لاس نه وړم، صرف دا د موبایل شاته د ګوتې آپشن ده هغه ته به دغه ته ګوره. اوس ما صرف هلته ګوته پرې کېښوله او ټلیفون پورته سو. نو ملګرو دا ډېر ښه اپلیکیشن ده، دغه کې ستاسو مثلا ډېر د فایدې شی ده. ښه که اوس تاسو ټلیفون ناسي صرف او صرف ستاسو په ګوته به خلاصېږي. تاسو سره بیا در کارومه دغه مثلا یو خو دا پاسورډ ده، دا پاسورډ زما په خیال ښه اپشن ده، ولې ډېرې موبایل دي چې هغه کې دا د ګوتې اپشن نشته، سینسر نشته. نو دا پاسورډ خپله ور ولګوئ، چې کوم پاسورډ تاسو لګوئ هغه ور ولګوئ. د هغه بعد دا تاسو ټلیفون ناسي که په ګوته سینسر و په ګوته خلاص کړئ او که نه دا پاسورډ داسې ور ولګوئ ټلیفون به پخپله پورته شي. نو ملګرو دا ډېر ښه اپلیکیشن ده. په دغه کې نور هم ډېر شیان دي. مثلا که تاسو غواړئ چې څه اپلیکیشن یې هغه کړئ او پاسورډ ور ولګوئ، دا نور اپشن یې دلته کته. که غواړئ چې تاسو چا ټلیفون راسي او د هغه نوم نشي ښکاره، مثلا دغه نمبر او نوم یې پټ کړئ، نو اوس تاسو ټلیفون راسي داسې به راسي. صحیح ده، مطلب نوم یې نوم ښکارېږي او نه به نمبر ښکارېږي. نو دا هم یو ښه مطلب تاسو پرسنل چا سره کار وي په هغه ټایم کې دا په کار کېږي. نو ملګرو امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه سوې وي.
د داسې نورو ویډیو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو لپاره یو لایک خامخا راکړئ چې زما ته پته ولګېږي چې زما ویډیو تاسو خوښه سوه او که نه. مننه، د الله په امان.